په کابل کې د کمپلو د تولید دا فابریکه د څه باندې 900 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه او تازه‌ایي پر فعالیت پیل وکړ. دغه فابریکه هره ورځ 2000 بېلابېلې کمپلې تولیدوي او ترڅنګ یې شاوخوا 1000 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د مسؤلینو په خبره اوس مهال د دغه فابریکې ورځنی تولید 2000 کمپلو ته رسیږي چې په نږدې راتلونکي کې به 15,000 ته پورته شي. په نږدې راتلونکي کې د بازار ته په توجه سره یاد ظرفیت به تر 15,000 کمبلو پورې په ورځ کې پورته شي. په دې فابریکه کې په مستقیم ډول نږدې 300 کسانو ته چې شمېر یې په راتلونکي کې 1000 کسانو ته لوړ شي او په غیر مستقیم ډول زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د دغه فابریکې د پرانیستي مراسمو کې د ریاست الوزرای اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني بیرادر ټولو پانګوالو ته د بشپړ همکارۍ ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه اوس مهال په افغانستان کې تر بل هر وخت پانګونې ته ښه زمینه برابره شوې ده. د ښاغلي بیرادر په خبره هڅه مو دا ده چې په کور دننه د خپلو هیوادوالو لپاره کاري زمینه برابره کړو. ټول واقعیت شاهدان یاست چې په وطن کې مو امن دی، اداري فساد ټیټې کچې ته راکښته شوی دی، د هر ډول لویو متوسطو او کوچنیو پانګونو لپاره ښه زمینه مساعده او برابره شوې ده. د تل په څېر د هیواد په ټولو محترمو تجارانو او پانګوالو باندې غږ کوم چې په خپل ګران وطن کې پانګونه وکړي. په ورته مهال دغه مراسمو کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر الحاج نورالدین عزیزي وویل اسلامي امارت هیواد کې د پانګوالو د حمایت ترڅنګ د دوی ستونزو ته پر وخت رسیدنه کړې ده. امروز امارت اسلامی در طول تاریخ به اندازه‌ای که امارت اسلامی صنعت حمایت کرده هیچ کسی نکرده. البته در اینطور یک فابریکه افتتاح میشه، فابریکه ذوب آهن بود. ما یک گپ بلندتر و کلانتر زدیم که انقلاب صنعتی را ما میاریم. البته به خودتان معلوم است انقلاب صنعتی به این نیست که ما بتونیم امرای چین رقابت بکنیم، امرای یک کشور دیگر رقابت بکنیم. نه، ما پالیسی های خود امارت با امید خدا به شکلی میسازیم که صنعت افغانستان باید بر حالتی که باشه باید رشد کنه. د افغان پانګوالو ترڅنګ غنو بهرنیو پانګوالو له ټولو هیوادوالو وغوښتل چې له خپلو تولیداتو ګټه پورته کړي ترڅو د افغانستان په اقتصادي برخه کې رغندرول ولوبوي. زه ډیر زیات خوشاله یم چې په افغانستان کې د کمپلو د تولید فابریکې په فعالیت پیل وکړ. له ټولو افغانانو څخه زما غوښتنه دا ده چې له خپلو داخلي تولیداتو ګټه واخلي، چې له یوې خوا به د افغانستان صنعت وده وکړي او له بل لوري به افغان پانګوال لا تقویه شي. صاحب کمیسیون اقتصادي کې دلته حضور لري. ولو ورونو تاسو به داخلي تولیدات ټول رانیسئ، په ټولو دولتي ادارو کې به رانیسئ، حتی که 15% یو څوک یو وزیر صاحب ویل چې که 10% ظرفیت هم یا کمیت یې که نه وي، نه ویل 15% هم که کم و تاسو به رانیسئ. بناهنده د افغانستان ټولو سرمایه‌دارانو، ټولو تجارانو، ټولو صنعتکارانو دا وار وده چې نن الحمدلله د دې فابریکې جوړه. د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 15,000 بېلابېلې فابریکې فعالیت لري چې ورسره افغانستان د یو شمېر تولیداتو له پلوه په ځان بسیا شوی او نږدې ده چې د سیخي ګول تولید برخه کې به هم ځان بسیاینې ته ورسیږي.